کول. 3 ورځو پورې خو ماف دی، 3 ورځو نصیحت به ده ته دا قسمه عذابونه میلاوی شي. نارونو او خوندو دا ډېر زیاته لویه ګناه ده چې مسلمان د بل مسلمان سره خبرې نه کوي. په دې مرض کښې نن سبا ټول خلک گرفتار دي، خو افسوس دا چې دوی د دې نه خبره دي چې یو کس خپل مسلمان ورور سره خبرې نه کوي، د دې څومره ګناه ده. او حال دا دی چې تاسو ته مخکې حدیثونو کښې تېر شو، باید موږ او تاسو خپل مسلمان ورور سره خبرې اترې بندې نه کړو. خو نن سبا لوی مصیبت دا دی چې هر یو کس په دې کښې شرم کوي چې زه ولې دې ته لاړ شم او دوی سره روغه وکړم. او حال دا دی چې په دې کښې لوی ثوابونه تا ته میلاویږي چې ته یو مسلمان ته لاړ شې او هغه سره روغه وکړې. که هغه تا سره روغه نه کوي نو ته به هغه باندې 3 ځله سلام واچوې. که هغه ستا د سلامونو جواب ورنه کړو نو بیا به ټوله ګناه د هغه په غاړه وي او ته ترې نه خلاص شې. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې خپل مسلمان ورور سره خبرې اترې بندې نه